د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت له لوري په ولایتونو کې د شکایتونو اوریدلو په موخه ټاکل شوی 15 کسیز هیئت لوګر ولایت د خپل رسمي سفر پر مهال ځای اوسیدونکو 40 شکایتونه اوریدلي چې له جملې د 15 شکایتونه حل کړي او پاته 12 شکایتونه یې اړوند ارګانونو ته د حل په موخه لیږلي دي. مجموع کې هغه تقریبا د شپېتو څخه زیات د ولسي خلکو شکایتونه راغلي وو، خو په هغوی کې الحمدلله د 15 شکایتونه هغه حل سوله. هغه نور شکایتونه چې تر موږ پورې ربط نه درلودلی هغو خلکو ته لازمه رهنمایي وسوله، خپل مرجع ورته وښودل سوله چې ستاسې مرجع د شکایت هغه ځای دی. خو د 15 شکایتونه چې تر موږ پورې اړه درلودله زموږ مربوط وه، لله الحمد هغه حل سوله. په دې تړاو د ورغلي پلایو په استازولۍ د امر بالمعروف وزارت د علمي بورډ غړي مولوي صدیق الله اسحاق وویل د دوی د راتګ څخه هدف هغه د ولس د شکایتونه اوریدل وه، او خصوصا به هغه شکایتونه چې هغه لا ينحل شکایتونه وه، دا شکایتونه چې هغه پیچیده وه، خو لله الحمد هغه کم غرض چې و د کم غرض دپاره چې دا پلاوی راغلی و غرض الحمدلله سرته ورسېدی. بلخوا د لوګر ځایي اوسیدونکي د یاد پلاوي له راتګ څخه خوښي ښیي او دا کار د ولس په ګټه بولي. دا ډېر ښه پلاوی و چې چا کوم حق به و هغه د حق سپینه خبره یې ورته کوله چې تا دغه حق ده دغه د حق ده که کوم مکمې یعنې هلته یو سړی و هغه رسمي سړی و د موږ په مخ کې ورته ویلي وای که بیا دې داسې کار وکړه که دا کوم داسې کړی ته به بیا په دې هغې کې نه یې په دې خپل ریاست کې به نه یې. نو دغه د موږ د سترګو لیدلی حال و چې موږ ولیده. موږ 100% ترې خوښ یو، الله دې دوی هر وخت راولي. نو د موږ چې کوم مشکلات ول هغه یې الحمدلله را حل کړله. نو واقعیت خوشحال یو ډېر ترې. موږ له دې نه ډېر خوشحاله یو، دا د موږ د وطن خدمت کوي، د اسلام د دین د ټولو په دغه باندې موږ وایو چې د موږ د عوامو غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یاد پلاوی په پکتیا او خوست ولایتونو کې د شکایتونو اوریدلو او د حل وروسته لوګر ولایت د خلکو د شکایتونو اوریدلو په موخه سفر وکړ چې د سفرونو دا لړۍ به نور هم دوام وکړي.